د اسلامي امارت سرتیرو یو ماشوم د ټوپک پر مرمۍ ولې په خوله ویشتلی او په هلمند کې وحشتناکه وژنې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زاویې رسنۍ ته سرچینې ویلي چې تېره ورځ د پکتیکا په سرحوزي ولسوالۍ کې دا ماشوم د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا په داسې مهال کې ووژل شو چې دغه ماشوم د اسلامي امارت له ګلپوښ ګاډي څخه یو ګل وشکاوه او له ګاډي څخه د اسلامي امارت یو جنګیالي دروازه خلاصه کړه او ماشوم یې د ټوپک په ډز په خوله وویشت چې ځای پر ځای شهید شو. دغه پیښه د جمعې پر ورځ رامنځته شوې ده. د سرچینې په خبره دغه ماشوم پلار په سعودي عربستان کې کډوال دی چې جسد یې د پلار له شتون پرته خاورو ته وسپارل شو. سرچینه وایي چې د ماشوم وژونکی د اسلامي امارت سرتیری د پکتیکا په سرحوزي ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د ځایي سرتیرو لخوا نیول شوی دی. په هلمند کې د 2 کسانو جسدونه موندل شوي. له هلمند څخه ځایي سرچینې وایي چې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ په ګوهرګین سیمه کې د 2 ځوانانو جسدونه موندل شوي. د ځایي سرچینو په وینا دا جسدونه د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 8 موندل شوي او د وژل شوو کسانو نومونه عبدالله نورزی او تواب ښودل شوي دي. د سرچینو په وینا دا 2 کسان یوه اونۍ وړاندې دې کور ته راغلي وو او تر هغې وروسته بېدرکه شوي وو. ویل کېږي چې دا 2 کسان د خپلو دوستانو له لوري وژل شوي دي خو د وژنې اصلي لامل تر اوسه نه دی روښانه شوی. سرچینو ډیره کړې چې د پیښې په تړاو 2 کسان د اسلامي امارت ځایي سرتیرو له لوري نیول شوي دي خو اسلامي امارت تر اوسه په رسمي ډول د پیښې په اړه هیڅ نه دی ویلي. په وروستیو کې په هلمند او نورو ولایتونو کې د ناپېژانده وژنو پیښې ډېرې شوي دي چې وګړو ته یې ویره راټوکولې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.